خواري اوبه مسلمانان ته نه رسېږي. الهي څه په مظلومیت کې نه راګیري. الهي تا وعده کړې ده رب د نصرت. الله کله ستا نصرت راځي. الله رب ستا نصرت به کله موږ ته راځي. الله تا خو وعده کړې ده رب. الهي تا خو د نصرت وعده کړې ده. تا موږ بل څوک نه لرو. الله الهي ستا نصرت راولي. الله رب ستا نصرت ته په سترګې الهي بل څوک نه لرو. خدایه الهي مشران و بې غیرته دي، حکمرانان و بې غیرته دي. الله خدایه ستا بې درباره بل څوک نه لرو. الله ته د دې فلسطین پر مسلمانانو ورحمېږي. الهي ته د دې مظلومانو ناره واورې. الله الهي تا د نصرت وعده کړې ده. کله راځي ستا نصرت. الله موږ خو په ډېر مظلومیت کې الله، موږ خو په ډېر عاجزي کې خدایه د دې والا مظلومیت خو پر موږ نه راځي ربه. یا الله کشکې دې پیدا کړې نه وای ربه. یا الله کشکې دې په دې زمانه کې موجود نه وای ربه. الهي چې پیدا دې کړو موږ نصرت مو وکړې. الله ته قادر یې. الله ستا د غیبو نصرت سره انبیاو سره دې کوي. الله نه دې د فلسطین د مسلمانانو سره وکړې. الهي ستا هغه قهر و غضب چې پر فرعون دې نازل کړي. خدای ستا هغه قهر و غضب چې د نوح علیه السلام قوم دې په ونیوي. خدای ستا هغه قهر و غضب چې عادیان و سمودیان دې په ونیوله. الهي ستا هغه قهر و غضب چې په بدر کې د ابو جهل په ونیوي. الله نن د ظالم اسرائیل په ونیسې. الهي د دې ظالم د ظلم زور ور وکاږې. الله د امریکا د ظلم زور ور وکاږې. الهي د برطانیا د ظلم زور ور وکاږې. الهي کافران سره اخته کړې. موږ خو بل څوک نه لرو. خدایه تا ته وژاړو ربه. ته کله زموږ نه راوړې. الهي ته کله زموږ دعا کوې. الله قبوله یې خدای دا مسلمانان خلاص کړي. الله دا اسرائیل تباه کړي. خدای امریکا تباه کړي. الله دا ظالمان تباه کړي. خدای د دې مسلمانانو ناره واورې. نن د مسلمانانو پر ښځو باندې د خپلو بچیانو په مخ کې تجاوز کېږي. زنا یې ورسره کېږي. نن د یو مور سره په فلسطین کې د انبیاو د نسل سره په زوره خلک زناوې کوي. د خپل اولادو په مخ کې کافر زنا ورسره کوي. الله دغه حال په موږ باندې مه ویني. الله الهي نور مو د دا حاله وساتې ربه. الهي نور د دغه ظالمانو زور ته وساتې. الله الهي تېر ذلیله کړې. خدایه تېر رسوا کړې. الله تېر شرمنده کړې. خدایه ته ظالمان تباه کړې. الله امریکا تباه کړې. ربه تېر اسلحې ور خرابې کړې. الله دا څنګه زور دی؟ ستا در زور خو نه دی زورور ربه. ستا زور پر راښکاره کړې. الهي ته در هر چا قادر یې خدایه. ته در هر چا اکبر یې. الله ستا نوم عزیز ذو انتقام دی. الهي موږ خو تا د عزیز په نامه پېژنو ربه. الهي موږ خو تا د ناصر د مؤمنانو په نامه پېژنو. الله د دې مؤمنانو نصرت وکړې. الهي د کافرانو څخه انتقام د مؤمنانو واخلې. ربه په موږ باندې دا ورځ ووینې چې اسرائیل د مځکې د مخ ته نیست نابود کېږي. الله لکه امریکا چې د افغانستان خوارو ذلیل وایستل. الله اسرائیل د فلسطین لرې کړې. ربه ستا کعبه د مسلمانانو قبله ده. الله ستا امتحان دی. په موږ پوهېږو ربه. د امتحان تاب دې نه لرو. الله د دې بیت الله او د بیت المقدس حفاظت وکړې. خدای ستا د بیت المقدس حفاظت وکړې. الله ته د مسلمانانو د مبارکې قبلې حفاظت وکړې. اله العالمین ته د مسلمانانو د ملکو حفاظت وکړې. الله ته د بچیانو حفاظت وکړې. رب العزت موږ د حق خلاص کړې. رب ته علیم یې بې غیرته نه یو عاجز یې. الله په اوسه منجې پر الله موږ د حق خلاص کړې. خدایه ته موږ د فلسطین د هغه خوندو په نارو په عذاب مه نیسې چې موږ ته چغې وایي. الهي هغه خوندې هغه مندې هغه بچیان د فلسطینیانو چې نن موږ ته سترګې دي ربه. موږ په حق مه نیسې. الله زموږ پر سرو چې حکمرانان دي سر نه خلاصوي. الهي هغه زموږ د سره لرې کړې. الله د غیرت مسلمانان حکمرانان زموږ پر سرو راولې. خدایه مسلمانانو ته اتحاد و اتفاق راولې. الهي مسلمانانو ته وحدت نصیب کړې. الله یو واحد امیر د مسلمانانو پر سر باندې قایم کړې. یا الله کله ستا نصرت راځي ربه چې د تېرو انبیاو امتو به نارې د متا نصر الله وهلې د غم په وخت کې ربه موږ نن تا ته نارې وو چې متا نصر الله. الهي ستا نصرت کله راځي. الله نور راولې. الهي پر یوه بیرغ باندې د مسلمانانو اتحاد راولې.
الله د مسلمانانو دشمنان خراب کې، الله د اسلام دشمنان خراب کې، الله ظالمان تباہ او برباد کې، الهي د قرآن قانون علل لوړ کې.